ترافیکي لارښود. دوستانو د نن ورځې د درس عنوان مو دی لوحې. په پسې زما وړونو تونل دی. تونل اختار درکوي چې 1.5 متره یا خواته په غره کې تونل دی. نو تا ته خبر درکوي چې ځان ورته تیار کړه، څراغونه دې روښانه کړه، باید په تونل کې ولګئ چې ته مشخص معلوم سې. په تونل کې باید سبقت ونه کړې، په تونل کې باید موټر ونه درې، په تونل کې باید بیرته شاته را ونه ګرځېږې، یعنې دا کارونه باید په تونل کې ونه کړې. په پسې بیرغ دی یا جنډې د زما وړونو دا د تیارو په میدان کې اکثره وخت دالته ډېرې درېږي چې هلته هوا معلوموي. نو پیلوټ د هوا څخه ورته ګوري چې بیرغان کمې خواته رپېږي، د هغه استقامت څخه تیاره کښته راولي چې د هغه تیارې سرعت او د هغه پراشوټ ډک کړي. خو بیا هم په زمیني ترافیکو کې، په اروپایي هیوادو کې، په امریکایي هیوادو کې داسې شدیدې بدخانۍ سته هلته چې دا لوحې ولاړې ډریور ته اخطار ورکوي چې دلته شپه مه تېروه، ورځ مه تېروه، شدیده بدخانه ده، مشکلات پیښیږي. په پسې زما وړونو د پیاده رو لوحه ده، د انسان عکس دی پکښې کې. نو دا لوحه اخطار ډریور ته ورکوي چې دلته پیاده شاملین د سړک څخه یوې خوا او بلې خوا ته تېرېږي، مرور کوي. ډریور ته اخطار ورکوي چې ته به سرعت کموې، موټر به درې. اول حق به پیاده شاملینو ته ورکوې، لاس به راباسي، هغوی به اطمیناني کوې چې راځه بابا، خورې، مورې، وروره، زه ولاړ یم. هغوی خو نه پوهېږي چې ته ولاړ یې که نه یې ولاړ. دا د ډریور وظیفه ده. هلته قانون ډریور ته داسې امر کوي چې که چیرې سپین ږیری و یا معیوب و، دی به ورته راته کېږي، د هغه معیوب سره به دی کومک کوي، در پیاده روی به پرې باسي، پسته تر هغه به موټر ته خېږي. یعنې دلته حق اولیت پیاده شاملینو ته ورکول سوی دی. په پسې زما وړونو اختاریه لوحه ده. د مکتبو، د مدرسو، د روزنتونو مخ ته درول کېږي، کوم چې هلته کوچنیان روزل کېږي. بیا ډریور ته دا اختار ورکوي چې دلته ودرېږه او حق اولیت کوچنیانو ته ورکړه چې دلته کوچنیانو ته تفریح ورکوي، رخصتېږي. نو هغوی نه پوهېږي، شاید پر دا سړک باندې وځغلي. نو دا وظیفه د ډریور ده چې باید موټر ودري او حق اولیت اول هغو ته ورکړي. په پسې زما وړونو بې لوحه لوحه ده. سړی ولاړ دی، بیا چا ورڅخه ده، سړک جوړېږي، ترمیمېږي، پینه کېږي. نو ډریور ته دا اختار ورکوي چې دلته ته باید سرعت کم کړې، کېدای شي چې د سړک یوه خوا غار سوي، پر بل خوا باندې وسایط تېرېږي. نو دا د سړک د کار دپاره. په پسې وړونو حیوان دی، د اوسۍ شکل یې راوړی دی. اختاریه لوحه ده. پر څنګ باندې د غوا عکس دی چې دا دوه قسمه حیوانات دي چې موږ تاسې یوه ته وحشي حیوانات وایو او بل ته اهلي حیوانات وایو. وحشي حیوانات هغه د ځنګلو حیوانات دي چې وسیان دي، زمریان دي، پړانګان دي، ګیدړان دي او داسې نور شیان. هغو ته وحشي حیوانات وایي. که چیرې د وحشي حیواناتو لوحه ولاړې، نو قانون تا ته وایي چې دلته وحشي حیوانات یې د سړک یوې خوا او بلې خوا ته اوړي. پام کوه چې کوم حیوان په ونه وایي. هیڅ وخت څوک حیوان په موټر نسي ویلی، که چیرې ووایي نو عیناً دوسیه ورته جوړېږي، تحقیقات ځنې کېږي، وروسته پوښتنې ځنې کېږي. دا په پسې اهلي حیوانات چې د ښاره څخه ووتلې، مثلا د ښار څخه ووتلې، د هراتو خواته ځې یا د بولدکو خواته ځې، هلته کوچیان دي، کلي دي، اوښان دي، پسونه دي، غوایي دي، د سړک یوې خوا او بلې خوا ته اوړي. نو هلته تاسو ته لوحې درېدلې دي چې دلته اهلي حیوانات دي، د سړک یوې خوا او بلې خوا ته اوړي. پام کوه چې په وې نه وایي. سړک اوبه وړي دي، پل اوبه وړي دي، د کابل څخه نن راغلې. نو بیا فواید اعمال ته ژر تر ژر یو لوحه درئ او ډریورانو ته دا اختار ورکوي چې دلته مخ ته نور مور ځئ، د شا د سړک څخه ورشاوه سئ او بل ځای راپورته سئ چې دلته سړک اوبه وړي دي. په پسې زما وړونو لوحه ده. اختاریه لوحه ده، د چادره څخه جوړې. تا ډریور ته دا اختار درکوي چې دا چوک ته نارسېده، په دا چوک کې اشارې فعاله دي، اماده وسه. یعنې دا په خپله برقي اشارې نه دي، دا د چادر څخه جوړې اختاریه لوحې دي. نو بیا ډریور دلته متوجه کېږي. که چیرې اشاره سره وه نو درېږي، که چیرې ژړه وه امادګي نیسي درېدو ته، او که زرغونه وه ور داخلېږي. یعنې دا ټوله لوحې چې ما درته وویلې دا په نامه د اختاریه وې یا اختاریه لوحې موږ تاسې ورته وایو چې اول قسم لوحې دي. د اختاریه په نامه سره لوحې دي چې ټول اختار ورکول کېږي. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.